ټول اکسبان ته خراغ لاستو یو ټول ستړي مشي په خیر علي تیر ورځ موږ تاسو ویل چې موږ تاسو به یو ټاپک شروع کوو او هغه به وي لیفت ventricular hypertrophy left ventricular hypertrophy ګانې او ډایلیټیشن باندې به خبرې کوو کله چې موږ وایو لیفت ventricular hypertrophy لري ناروغ نو کومې کرایټریا دي چې لیفت ventricular hypertrophy موږ ته راښیي مجموع کې دوه عامې کرایټریا دي چې موږ داسې باید یاد ولرو کرایټریاګانې ډېرې دي د لیفت ventricular hypertrophy د معلومولو لپاره ډېرې عامې کرایټریاګانې شته خو دوه دانې داسې کرایټریا دي چې دا باید همیشه په یاد ولرو او اسانه دي او دا په یاد کې پاتې کېږي اوله کرایټریا دا ده چې موږ تاسو V15 اور V6 لیډ وګورو او په دې کې موږ آر موجي ولټیج وګورو آر موجه که چېرته موږ تاسو په دې کې آر ویو وګورو او آر ویو 26 ملي متره یا له دې نه زیاته وي آر ویو په 15 یا V6 کې 26 ملي متره یا له دې نه زیاته وي ځینې کتابونه وایي شوي ځینې 15 شوي او ځینې 26 خو 26 اوسط کې راځي 26 ملي متره یا له دې نه زیاته وي نو موږ به وایو چې ناروغ اوس لیفت ventricular hypertrophy لري په کومو لیډونو کې V15 V6 کې که موږ فرض کړو چې دا یو غټه مربع دا 2 دا 3 دا 4 دا 15 او دلته 2 دانې وړې دی وړې یو غټه مربع څومره شوله 15 یو 2 3 4 15 غټې مربع شوې نو دا ولته آر څومره شو 20 ملي متره شو 20 ملي متره د 26 نه زیات شو که نه نو اوس ناروغ لیفت ventricular hypertrophy لري که نه لري یو کرایټریا دا ده چې موږ تاسو په V15 یا V6 لیډ کې آر موجه وګورو او آر موجه 26 ملي متره یا 26 ملي مترو څخه زیاته وي نو بیا موږ وایو چې دا اوس ناروغ لیفت ventricular hypertrophy لري دویمه کرایټریا داسې ده چې موږ تاسو اس ویب V1 کې راخلو او دې سره آر ویب د V15 او یا د V6 دا وسره جمع کوو او د دواړو حاصل 15 ملي متره یا له دې نه زیات راشي 15 ملي متره یا له دې څخه زیات راشي موږ لیفت ventricular hypertrophy شتون لري مثلا دلته موږ تاسو رسمو V1 لیډ په V1 لیډ کې موږ تاسو ګورو چې V1 کې تاسو پوهیږئ چې اس جوړي که نه او آر څنګه یي آر وړوکی او V6 لیډ ګورو دلته V6 لیډ موږ رسمو نو موږ تاسو V1 ګورو V1 کې ګورئ یو غټه مربع 2 3 غټې مربع شوي 1 2 3 اس په V1 کې څومره شو په V1 کې څومره شو 15 ملي متره صحیح شوه اوس راځو دلته آر ته یو غټه مربع 2 3 4 15 یو 2 3 4 15 په V6 کې آر څومره شو 15 ملي متره نو موږ تاسو اوس دا 15 راخلو 15 سره جمع کوو ځکه موږ ویلو چې په V1 کې موږ تاسو اس راخلو دلته اس څومره شو 15 ملي متره شو که نه نو 15 ملي متره جمع آر په V6 کې څومره شو 15 ملي متره د دواړو حاصل څو شو 40 ملي متره 40 ملي متره 15 نه زیات شو که نه شو نو موږ وسو لیفت ventricular hypertrophy شتون لري لکه دې پاس شکل کې موږ تاسو ګورو په دې پاس شکل کې دا خبره واضح ده چې V1 کې دا د V1 اس دی V1 کې ګورئ اس راخستی دی او په V6 کې V15 کې چې دی دغه راخستی دی آر راخستی دی دواړه سره جمع کړي دواړه حاصل د 15 ملي متر نه زیات شوی نو ځکه موږ وایو چې ناروغ څه لري لیفت ventricular hypertrophy لري راځو موږ تاسو اوس یو بلې مسلې ته چې هغې ته وایي لیفت ventricular strain pattern strain چې دی په رایټ ventricle کې هم راتلی شي او په لیفت ventricle کې هم راتلی شي لیفت ventricular strain او رایټ ventricular strain و strain دی چې شي strain دا یو ټرانزنټ اسکیمیا ده دا خپل اسکیمیا ده
स्ट्रेन که سټرین پټرن موجود وي معنا دلته چې لیفټ ventricular hypertrophy جمع اسکیمیا ده. یو هدف دا چې دلته لیفټ ventricular hypertrophy کړې ده نو خو کم پرفیوژن چې ورته کېږي هغه خو د دې نه بس کېږي نو حتما یو اسکیمیا ورکې راځي. نو په دې خاطر دی کې یو ټرانزینټ اسکیمیا یا ګذري اسکیمیا موجوده وي هغه د هغې تغیرات موږ تاسو په ای سی جي کې ګورو. لیفټ ventricular hypertrophy سټرین پټرن سټرین دا یو ګذري اسکیمیا موږ ته راښيي. دې لپاره خپلې کرایټریا دي او دا ای سی جي ګانې موږ ما دوه درې ناروغانو کې کتلې وي ایستلې وي او ما سره فکر کوم یوه دانې لکه چې پاتې دا دوه دانې ورکې شوي دي. خو زه به هغه راوړم انشاءالله راتلونکي ځای کې. لیفټ ventricular سټرین پټرن کې داسې وي چې وي څلور وي پنځه وي شپږ لیډونو کې وي څلور کې وي پنځه وي شپږ لیډونو کې دې کې ایسټي سیګمنټ ډپریشن وي خو کنکیو شکل باندې. ایسټي سیګمنټ ډپریشن کنکیو شکل باندې with T wave inversion asymmetric. T wave په کې سرچپه خو asymmetric وي. ګور دلته ایسټي سیګمنټ څنګه دی ډپریس دی کنه دی ښکته دی کنه خو کنکیو شکل باندې دی او تاسو د ټي ویب ګوري سرچپه ده کنه ده خو سیمیټریک ده کا سیمیټریک که موږ تاسو دا د دې نهایت راواخلو دا د ټي ویب او دلته دا نهایت راواخلو نو دا به څنګه وي سیمیټریک وي کا سیمیټریک وي. نو په وي څلور وي پنځه وي شپږ لیډونو کې موږ تاسو ایسټي سیګمنټ ډپریشن ګورو کنکیو شکل باندې ویت اسیمیټریک ټي ویب انورژن او د دې ریسیپروکل تغیرات یا معکوس تغیرات موږ تاسو ګورو په وي یو وي دوه لیډونو کې وي یو وي دوه لیډونو کې څه ګورو ایسټي سیګمنټ الیویشن کنکیو شکل باندې ویت اپورډ ټي ویب ویت اپورډ ټي ویب داسې وي. ګور ایسټي سیګمنټ ډپریشن شته الیویشن شته دی وین اپورډ ټي ویب ټي ویب اپورډ ده پورته خواته ده خو ستونزه پکې څه ده ستونزه پکې دا چې اسیمیټریک ده. داسې یو شکل باندې ایسټي الیویشن شته دی کنکیو شکل باندې ایسټي الیویشن شته ایسټي الیویشن شته دی کنکیو شکل باندې خو ورسره دلته چې دا کومه اپورډ ټي ویب راغلی ده یا اپورډ راغلی ده دا څنګه ده دا اسیمیټریک ده. یو نهایت د ټي دلته راځي یو نهایت دلته راځي چې دا اسیمیټریک راځي. راسو رایټ ventricular hypertrophy ده د بای ventricular hypertrophy د مخکې به رایټ ventricular hypertrophy وګورو. رایټ ventricular hypertrophy right ventricular hypertrophy right ventricular hypertrophy موږ څنګه ډیاګنوز کوو؟ دې لپاره هم څه کولین کرایټریاګانې شته دي کرایټریا موجود دي دوه عمده کرایټریاګانې پکې دي کوم زیاتې دي کرایټریاوې په دې کې هم زیاتې دي خو موږ تاسو ته نه دوه کامن کرایټریاوې راخلو دوه داسې کرایټریاوې دي چې هغه ډېرې کامن دي ډېرې معمولي دي. په کامن کرایټریاو کې یو کرایټریا دا ده چې موږ تاسو په وي یو لیډ کې آر ویب وګورو او آر څومره وي آر ویب ان وي یک is equal to or more than 7 millimeter په آر ویب په وي یو کې موږ د 2 ملي متر نه زیاته وي. اوس که موږ تاسو مثلا فرض کو دا یو غټه مربع او دا دوه غټې مربع نو آر ویب په وي یو کې څومره شو نه زیات شو که نه نو اوس به چې رایټ ventricular hypertrophy ده او یا دا چې دا یو کرایټریا ده چې په وي یو کې آر ویب مور دین 7 ملي متر شي اور ایکول ټو 7 ملي متر 1 ملي متر یا 2 ملي متر څخه زیاته شي. او دویمه کرایټریا دا ده چې آر ویب د وي یو جمع اس ویب د وي 5 اور وي 6 دا ایکول اور مور دین 11 ملي متر آر ویب په وي یو کې او یا اس ویب په وي 5 اور وي 6 کې 19 ملي متر یا لدینه زیاته شي دې ته موږ څه وایو رایټ ventricular hypertrophy. مثلا موږ تاسو ته اندازه کوو دا د وي یو لیډ شو
راځو دلته V5 رسمو یا V6 رسمو. راځو دا ګورو یو غټه مربع او څلور وړې. تاسو چې فرض کړئ چې څلور وړې یو دوه درې څلور وړې شو یو غټه، نو په ویو کې آر ویب څو شو؟ 9 ملي متره. شاباس. او اس طرح زوم یو غټه مربع او دوه وړې، نو اس په V6 کې څو شو؟ 1 ملي متره. اوس 9 اوس کېږي 14 نه کېږي، او مونږ ویل چې 11 ملي متره شي هم څه کېږي؟ مونږ ویل چې 11 ملي متره شي، دا رائټ وینټریکولر هایپرټروفي ده. V1 کې آر ویب، V5 V6 کې اس ویب، دواړه جمع کو، دواړه مجموعه 11 ملي متره یا 11 ملي متره نه زیاته شي، دته مونږ وایو چې رائټ وینټریکولر هایپرټروفي ده. او یا یوازې په V1 کې آر ویب مور دین 7 ملي متر اور 7 ملي متر 1 ملي متر شي او یا 1 ملي متر نه زیاته شي، د مونږ سو رائټ وینټریکولر هایپرټروفي. نورې کرایټریاګانې هم شته چې مثلا آر ویب راواخلي او په ایسې تقسیم کړي، آر راواخلي او په ایسې تقسیم کې حاصل یو نه زیات شي یا یو نه زیات شي، معنا په ویو کې آر مور دین اس شي، په ویو کې آر مور دین اس شي. دیم کرایټریا ده. دې شکل کې موږ تاسو ګورو چې آر ویب تقریبا مور دین 7 ملي متر راځي یا 7 ملي متر راځي. اوس رائټ وینټریکولر سټینډ پاټرن. رائټ وینټریکولر سټینډ پاټرن چې دی دا اپوزټ ټو لیفټ وینټریکولر سټینډ پاټرن. اسانه خبره ده. سټینډ پاټرن پر رائټ وینټریکل کې دا د لیفټ وینټریکل سټینډ پاټرن سرچپه، خصوصا دلته تغیرات موږ په V1 V2 کې ګورو. سټینډ پاټرن لکه څنګه چې موږ په لیفټ وینټریکل کې سټینډ پاټرن ویلې، دلته په V1 یا V2 کې دې کې ST سیګمنټ ډیپریشن راشي، کنکیو شکل وذ T ویب انورژن اسیمیټریک with asymmetric T inversion. اوس ګورئ دلته که موږ تاسو ګورو کنکیو شکل ده که نه، ST سیګمنټ ډیپریشن کنکیو شکل باندې دی که نه دی، او ورسره اسیمیټریک T ویب انورژن ده که نه. اوس که موږ د یو نهایت دلته کو یو نهایت دې ځای کې راځي، اوس اسیمیټریک ده که اسیمیټریک ده؟ اسیمیټریک T انورژن. رابش اوس مخکې موږ ویل چې لیفټ وینټریکل غټ شوی، لیفټ وینټریکولر هایپرټروفي د کرایټریا دي، رائټ وینټریکولر هایپرټروفي د کرایټریا دي. اوس که چېرته بای وینټریکولر هایپرټروفي وي، دواړه وینټریکلې غټې شي، کرایټریا به شي، نو د بای وینټریکولر هایپرټروفي د کرایټریا لپاره دوه مهمې کرایټریا دي. یو کرایټریا دا ده بای وینټریکولر انلارجمنټ لپاره، بای وینټریکولر انلارجمنټ اور هایپرټروفي لپاره کرایټریا څه شي دي؟ که چېرته یو ناروغ دی د لیفټ وینټریکولر هایپرټروفي شواهد ولري، لیفټ وینټریکولر هایپرټروفي مې تاسو ته اوس هم دا اوس ویل که نه، کرایټریا مې درته ویل. جمع ورسره رائټ اکسس ډیویشن، رائټ اکسس ډیویشن هم تاسو ویلی دی، دا موږ ته راښیي بای وینټریکولر هایپرټروفي. یو ناروغ دی لیفټ وینټریکولر هایپرټروفي لري، په ECG کې ورسره رائټ اکسس ډیویشن لري، په کار دا و چې لیفټ اکسس ډیویشن راغلی وی که نه، په کار دا و چې لیفټ اکسس ډیویشن وی، خو دا چې لیفټ وینټریکولر هایپرټروفي جمع رائټ اکسس ډیویشن معنا دواړه وینټریکلې غټه شوي دي. لیفټ وینټریکولر هایپرټروفي جمع رائټ اکسس ډیویشن موږ ته څه راښیي؟ بای وینټریکولر هایپرټروفي. او رائټ اکسس ډیویشن هم ریچ چې درته تاسو هم ویلی و. او یا داسې وي چې ناروغ لیفټ وینټریکولر هایپرټروفي لري، جمع ورسره په V1 لیډ کې آر مور دین اس شي، دا موږ ته راښیي بای وینټریکولر هایپرټروفي. ګورئ دا یو کرایټریا چې ده د رائټ وینټریکولر هایپرټروفي ده که نه، په V1 کې آر مور دین اس، په V1 کې آر مور دین اس دا د رائټ وینټریکولر هایپرټروفي کرایټریا ده، او دې خوا ورسره ناروغ د لیفټ وینټریکولر هایپرټروفي شواهد لري.
لکه مثلا یو ناروغ دی هغه موږ تاسو یو لیډ ګورو په دې کې چې ګورو آر ویب اس اوس ګور ته خو آر مور دین اس شو کنه آر خو لوړ دی کنه یو کرایټریا خو دا شو چې آر مور دین اس شو دویم دا چې موږ وی شپږ لیډ ګورو مثلا یا وی 5 لیډ ګورو هغه کې ګورو آر څومره لوړ دی کنه نو که دا موږ حساب کوو دا تقریبا 30 ملي متر راځي تاسو فرض کړئ چې دا 30 ملي متر راغی 1 2 3 4 5 6 نو آر څو راغی 30 ملي متر په 20 کې نو چې آر ویب مونږ ویل چې شپږ شي دي نه زیات چې مونږ لیفټ ventricular hypertrophy ده نو دا لیفټ ventricular hypertrophy دا رائټ ventricular hypertrophy د دوړو کمباین بای ventricular hypertrophy د دوړو کمباین شي راځي بای ventricular hypertrophy بای ventricular hypertrophy چې کله لیفټ ventricular hypertrophy جمع رائټ اکسیټیویشن یا لیفټ ventricular hypertrophy جمع په یو لیټ کې آر مور دین اس وی خاوس برا شو دی خبره تا چې دا خو ventricle کې خبره او راځو اټیا تا نو اټیا د پاره تاسو ته ډیر آسان او ساده او سمپل خبره خېمه کوم تاسو پرس کو چې دا ایسے نوٹ دے دا فائرنگ کی سیل تولیدی خیوزن ڈی پولرس کیږي او چپوزن ډي پولرس کیږي او دا د انټرنوډل پتیو د لارنا سیلر راځي چیرته ایوی نوټ او د ایوی نوټ نه لاندې ښکته کیږي همداسې وکنه او د دواړو اوزیناتو د ډي پولرایزیشن نتیجه څه رسمي ده پی د دواړو اوزیناتو د ډي پولرایزیشن نتیجه رسمي ده یو موجه رسمي ده چې هغه ته پی ویب دې ته موږ څه وایو دې ته موږ پی ویب وایو پی موجه یا پی څپه نو دینه معلومیږي چې پی څپه یا پی ویب چې دا یا پی موجه چې دا هیز ټو پارټس دوه برخې لري چې یو برخه د رائټ اټریم نه نمائندګي کوي او بل برخه د لیفټ اټریم نه نمائندګي کوي کدا موږ تاسو داس تقسیم په دوه برخو باندې نو دا اوله برخه به د رائټ اټریم نه نمائندګي وکي او دا بل برخه به د لیفټ اټریم نه نمائندګي وکي اوس خبر دا ده چې چېرته مثلا رائټ اټریم غټ شي انلارج دا انلارج دا څنګه شي انلارج شي اوس دلته غټ شو که نه نو تاسو پوهېږئ چې څومره دغه انلارج کېږي مثلا ما زیاتېږي ولټیج څنګه کېږي لوړېږي که نه ولټیج څه کېږي لوړېږي نو اوس خو اوله برخه څنګه ده غټه شوې ده نو ښه وزن چې ډي پولرایز کېږي دا ولټیج به ورسره څنګه شي دا به لوړېږي که نه او تر څو چې د رائټ اټریم ډي پولرایزیشن خلاصېږي ورسره د لیفټ اټریم مثلا ماس کم دی هغه ډي پولرایزیشن ورسره شي خلاص شي زه به وایم درته ګورئ دا پاک کم د الله اوله برخه چې نه د کوله رائټ اټریم نه اوس رائټ اټریم دلته څنګه شوی دی غټ شوی دی که نه انلارجمنټ یې کړی دی نو دا به د دې ولټیج به څنګه کېږي زیاتېږي به که نه اوله برخه به څه کېږي داسې به لوړېږي صحیح ده خو چې تر څو د رائټ اټریم ډي پولرایزیشن خلاصېږي د لیفټ هم ورسره څه کېږي هغه هم ورسره پوره کېږي که نه نو دلته چې کوم موجه رسمیږي دا به پیک پی ویب به وي یا ټال پی ویب ورته وایي ټال پی ویب او همدغې ته پی پلمونال هم ورته وایي پی پلمونال همدې ویب ته څه وایي پی پلمونال پیک پی ویب اور پی پلمونال ورته وایي پی پلمونال او دا ولې څه ده وجه دا چې دا اکثرا په کار پلمونل کې موجوده وي کار پلمونل کې دا د کارپلمونل یا د پلمونري هایپرټنشن نښه ده ډېره زیاته پلمونري هایپرټنشن خو دلته یو کلینیکي باریکي شته دلته یو کلینیکل پوینټ دلته شته دی چې هغه کلینیکل پوینټ څه شی دی کلینیکل پوینټ دا دی یو ناروغ دی په ای سی جي کې یوازې پی پلمونل لري ورسره د رائټ ventricular hypertrophy شواهد نشته رائټ ventricular hypertrophy شواهد ورسره نشته
राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी शवाहिद ورسره نشته انلی پی پالمونال لري رائټ وینټریکولر هایپرټروفي ورسره نشته دی ګوري پی پالمونال شته خو رائټ وینټریکولر هایپرټروفي نشته نو په دې تاسو پوه شئ چې مشکل صرف په ټریکسپیډ وال کې دی ولې یوازې ټریکسپیډ وال کې دی مشکل ځکه رائټ وینټریکل ورسره انلارج نه دی د رائټ وینټریکل هایپرټروفي شواهد نشته دی مشکل کم ځای کې دی ټریکسپیډ وال نه بره دی ټریکسپیډ وال نه بره کم ځای دی رائټ اټریم دی که نه رائټ اټریم دی خو که یو ناروغ دی هغه پی پالمونال لري په ای جی کې جمع ورسره د رائټ وینټریکل هایپرټروفي شواهد لري دا ورسره شته دی نو اوس به خبره پلمونري هایپرټنشن او کار پالمونال کی بیا به خبره ټریکسپیډ وال نه لاندې وي بیا مسله چیرته وي رائټ وینټریکل کې بیا خبره بیا به پی پلمونري هایپرټنشن به بیا به کار پالمونال وي دا پی پالمونال به بیا د کار پالمونال او پلمونري هایپرټنشن نه نمائندګي کوي او که چېرته یوازې پی پالمونال واو خو د رائټ وینټریکل هایپرټروفي شواهد نه مشکل به ټریکسپیډ وال کې وي زما په خبرو سره خلاص شو که نه یوازې پی پالمونال شته رائټ وینټریکولر هایپرټروفي نشته مشکل یوازې ټریکسپیډ وال کې دی او که چېرته پی پالمونال جمع رائټ وینټریکولر هایپرټروفي ده نو بیا به خبره په رائټ وینټریکل کې ورسره وي بیا پلمونري هایپرټنشن د وجې بیا بیکورډ رائټ اټریم چې غټ شوی نو پلمونري هایپرټنشن د رائټ وینټریکل کې فشار لوړېږي او بیکورډ په رائټ اټریم کې فشار لوړېږي بیا خبره راغی اوس یو ناروغ دی تاسو ته بیا دا شکل رسمومه مثلا رائټ اټریم دی او لیفټ اټریم دی خو یو ناروغ دی هغه مایټرل وال ډیزیز لري د دې لیفټ اټریم غټ شوی دی لیفټ اټریم یې څه شوی دا انلارج شوی دی دا انلارج دی لیفټ اټریم دی انلارج شو رائټ نارمل دی رائټ اټریم څنګه دی نارمل دی او لیفټ اټریم څنګه دی انلارج دی اوس به څه کوو ګورئ دا دی پی ویب ده که نه ما مخکې ټو پارټس دوه برخې لري یو د رائټ اټریم نه نمایندګي کوي او بل د لیفټ نه خو رائټ اټریم اوس څنګه دی نارمل دی اوله برخه به څنګه راځي نارمل به رسمیږي اوله برخه به څنګه رسمیږي نارمل ګورئ نارمل رسمه شوه که نه اوله برخه څنګه شوه نارمل خو لیفټ اټریم څنګه دی انلارج دی هایپرټروفي کړې ده نو دا خو دا به څه کېږي دلته به لږه پی وجه څه کېږي پی کېږي به نو موږ ته به څه راښیي ناچ پی ویب به راښیي چې دې ته پی مایټرال ورته وایي پی مایټرال او پی مایټرال ور ځکه وایي چې دا اکثر په مایټرل وال ډیزیز کې وي تاسو په دې شکل کې وګورئ دا پی مایټرال ده لیفټ اټریم انلارج شوی دی که نه دی شوی لیفټ اټریم انلارج شوی دی رائټ نارمل دی ګوري اوله برخه نارمل رسمه شوې ده دویم برخه څه شوې ده غټه شوې ده په دې لاندې شکل کې تاسو وګورئ ناچ پی ویب دا پی مایټرال ده اکثر دوام لیډ کې دا لیدل کېږي دوام او دریم لیډونو کې او دا پی پالمونال ده دا چې تاسو ته ښکاره کېږي پی پالمونال پیک پی ویب ده نو که چېرته موږ تاسو په ای سی جي کې پیک پی ویب مور دین 3 ملي متر ولیدله 3 ملي متر اور مور دین 3 ملي متر پیک پی ویب موږ ولیدله دا به موږ تاسو ته پی پالمونال راښیي او دا به موږ تاسو ته د رائټ اټریم په انلارجمنټ باندې دلالت کوي او که چېرته موږ تاسو ناچ پی ویب ولیدله نو پی ویب ناچ پی ویب موږ تاسو ته څه راښیي لیفټ اټریم انلارجمنټ باندې دلالت کوي اوس خبردار ده چې که چېرته بای اټریل انلارجمنټ وي دواړه اټریا غټ شوي وي بای اټریل انلارجمنټ دواړه اټریا غټ شوي وي نو دې کې بیا دوه کرایټریا دې ته موضوع کړي دي که چېرته موږ تاسو وایټ او ناچ پی وی په ټولو لیډونو کې وګورو په شمول د V5 V4 V2 V6 په آل لیم لیډز کې ټولو لیم لیډونو کې آل لیم لیډز کې موږ تاسو چې ولیده ناچ پی وی ناچ پی وی موږ تاسو څه راښیي لیفټ اټریم انلارجمنټ باندې دلالت کوي اوس خبردار چې که چېرته موږ تاسو وایټ او ناچ پی وی په ټولو لیډونو کې وګورو په شمول د V5 V4 V2 V6 په آل لیم لیډز کې ټولو لیم لیډونو کې موږ تاسو چې ولیده
notch and wide P wave داسې دا notch wide P wave ده که دا موږ تاسو په ټولو لیم لیډونو کې ولیدله په شمول د V4 to V6 دا V4 نه تر V6 پورې په دې کې وه او نور لیم لیډونو کې notch wide P wave وه او یا پیک P wave وه پیکډ P wave په ټولو لیم لیډونو کې په ټولو لیم لیډس کې ورسره V1 V2 او V3 یا V1 نه تر V3 پورې په دې کې موږ تاسو پیک P wave ولیدله دا موږ تاسو سره ښایي biatrial enlargement که چېرته وایډ او notch P wave په آل لیم لیډس کې ورسره V4 to V6 کې وه یو کرایټریا دا ده دویمه کرایټریا دا ده چې پیک P wave په آل لیم لیډس کې ورسره په V1 V2 کې موجوده وه دا موږ ته ښایي V1 V2 V3 دا موږ تاسو سره ښایي